بسم الله الرحمن الرحیم. نو چې دا موږ مخکې کوم سټډي سرکلز کړي دي پاکستان نوي حکومت ته مشکلات یا د اکانومي او پاکستان چې کوم سټډي سرکلز نو چې د پاکستان اکانومي هم سوکریټ کوي نه ته مخامخ بیا داسې ښکاري چې دا خوراکار ټیک نه دی لګا مسلې ورته ښکاري کنه یا د پاکستان نوي حکومت ته مشکلات چیلنجز چې دا سم کلم سټډي سرکل یا سکو کی یا سوک لیکچر ورکی کنه اخره کې خلک هم دا تاسو کوي چې دا خلک مسایل دي پرابلمز دي نه حل سره نو دا موږ چې نن اوس کوم سټډي سرکل کو کنه دا لکه د نوي حکومت لپاره هغه لیست دی چې کوم کارونه دی له کول وکړ دي لکه دا په اصل کې دا پرابلمز چې دي نه دي پرابلمز هغه سولوشن دی خو دې ځای کې دا هم لکه اوس یو خبره یو سوال پیدا کیږي چې خلک بیا وایي چې دا تاسو داسې خبرې کوئ نو ولې د حکومت ته په خپله دا پته نشته چې لکه د دې مسلو دا حل دی د دې حکومت ته پته شته حکومت سره ښه ایکسپرټ سومي حکومت ولې را کار نه کوي نه خو حکومت نه تپوس کول پکار دي موږ خو چې کوم سټډي سرکل کوو موږ خو دې لپاره کوو چې حکومت ته پته شته خو دلته کې خلکو ته پته نه نو چې د پبلک د لکه خلکو ته دا پته ولګي چې مین چیلنجز څه دي حل راوباسل لکه کنه چې لکه موږ خپلې پوهې لپاره دا کوو نو لومبې چې اوس د حکومت له کار کول پکار دي نه خو پولیټیکل سټیبلیټي راوستل دي هر چا ته پته را چې د سیاسي استحکام نه علاوه ترقي هم نشي کولی د اکانومي هم نشي ښه کېدی 18 کاله مخکې پاکستان د پارلیمنټیرینز یو وفد لاړ چاینا ته اول ته د چاینا پارلیمنټ چې کوم ممبرز هغوی سره ملاقاتونه کول نو هغې کې دی هغوی ته وایي موږ ته داسې څه لاره او فارموله وښیئ چې موږ د پاکستان هم تیزه ترقي وکړي د چین په شان نو هغوی ورته وایي هغه ټایم د عمران خان هغه درنه شوې وه که نه نو هغوی ورته وایي یو خو را درنې مرنې دا څیزونه وي بس کوي دا دې نه ملک ته فایده نه کېږي دا نه نقصان خبرې دي دویم به چې دی کم از کم دومره خو وکړئ که نه چې دا اکانومي باندې سیاست مه کوئ ملک کې پولیټیکل سټیبلیټي راولئ نو پولیټیکل سټیبلیټي لومبی پکار ده دا ولا دې حکومت له کول پکار دي خو څنګه کول پکار دي که نه خبره خو دا ده که نه نو د دې لپاره وایي یو ګرینډ ډایلاګ پکار دی ګرینډ ډایلاګ د چا په منځ کې چې پولیټیکل پارټیز پکې ټول موجود دي پولیټیکل پارټیز سره ایز ویل ایز چې لکه پارلیمنټ پکې هم موجودګي چې اوس کوم ممبر اف پارلیمنټ دي خو دې سره چې د انتظامیه موجودګي پکې هم چې حکومت کم دی او د جوډیشري پکې هم ځکه چې د عطابندیال او یا د هغه ساکب نثار په وخت کې د دې عدالت ته خوا نه بیا چې کوم دی نو انتظامي معاملاتو کې به مداخلت کوي د دخل اندازي به کېده که نه نو هغې سره هم پولیټیکل سټیبلیټي بیا انسټیبلیټي ته کنورټ شي نو اوس د عدالت چې کوم دی دا هم یو میجر سټیک هولډر جوړ شوی دی د پاکستان د سیاست کې او بل بیا پکې چې دا اسټیبلیشمنټ چې دی د اسټیبلیشمنټ خو د پاکستان حقیقت دی دا خو باجوا هم د خپل ریټایرمنټ نه مخکې په خپل تقریر کې په خپله ووایي د پاکستان د اسټیبلیشمنټ په سیاست کې مداخلت چې دی دا ښه نه و د دې نوي ملک ته نقصان هم شوی دی که نه هولډر د ګرینډ ډایلاګ کې وایي دوی هم شاملول پکار دي نه دی د یو بل سره کیني یو ګرینډ ډایلاګ دی وکړي نو څه حل دی دی راوباسي چې لکه کم کار کول پکار دي د آینده لپاره کم نه دي کول پکار لکه د مثال په تور دا چې دا ملک خو به هلې چې کوم نه ښه کېږي چې کنټینویشن اف پالیسیز خو پکار دي که نه انیشیټیو به هم حکومت اخلي که نه کوي خو به حکومت دې وخت کې دا یو خبره راځي چې څنګه به کیني دی ټول یو بل سره او آیا داسې به دی کیني لکه هغوی خو د یو بل نه دومره نفرت کوي چې موږ د په کتابونو کوي انډیا دشمن دی خو د انډیا نه دومره نفرت نه کوي چې دا پی ټي آی والا نه نون نه نون والا د پی ټي آی نه سره نفرت کوي نو څنګه به یو بل سره کیني نو د کېناستو چانسز شته څنګه شته ګورئ د 1973 کې د متفقه آیین نه دی جوړ کړی نو ټول په یو خبر باندې یو نه شو ښه دا بیا چې د اے پي ایس باندې اټیک وشو نو ټول یو ځای آل پارټیز کانفرنس کې نه راستل ملټري کورټس یې جوړ کړل یو شو یا چې دی نو د الیکشن نه مخکې دا به چا منلي وو چې دا مولانا او د عمران خان به را یو ځای شي لکه د دې هغه پروبیبلیټي په خپل ځای باندې موجود ده دویمه چې اوس کومه خبره پکار ده نه دا ده چې امن پکار دی بری ملک کې دوی له د امن لپاره کار کول پکار دي اوس هغه شان خو نه دي چې څنګه څه وخت مخکې پاکستان کې به بم دماکې وي خو اوس هم که ستاسو خیال د الیکشن دوران کې د الیکشن نه مخکې په پښتونخوا کې او بلوچستان کې ډېره بې امني وه نو په دې دوو صوبو کې بې امني ده او دا تاسو ته پته چې د ټولو نه زیات مدنیات هم د دوو صوبو کې دي اوس پاکستان به چلیږي په دې مدنیاتو باندې پرې وسایلو باندې دا راوباسل غواړي د بار نه انویسټرز دلته راځي نه وي دلته خو دماکې کېږي حالات خراب دي نو په دې وجه باندې یو را امن اوس خامخا پکار دی که نه او دریم نمبر چې دی دا چارټر اف اکانومي ساین کول ولا پکار دی یو میثاق معیشت چې دی چې لکه په دې باندې دی کم از کم دغه وکړي چې په اکانومي باندې پالیټکس نه کوي یا چې د چا حکومت راځي نه چې اتې رقمه پالیسي نه چا ختموي نه اوس موږ تېر سټډي سرکل کې هم ویلي وو چې دا پی آی اے پاکستان سټیل میلز یا پاکستان ریلوے او نور د بجلی ادارې چې دي دی 800 ارب روپۍ یو کال کې پاکستان له تاوان ورکړو نو اوس چې کله د دې د پرایویټایزیشن خبره کوي نو په دې باندې هم یو پارټي یو طرف ته بله پارټي بل طرف ته د یو ویژن ځان ته دغه کې لکه څنګه چې چاینا ځان له ویژن 2049 مقرر کړی دی نورو ملکونو چې داسې یو ویژن یو د هغې باندې دوی متفق شي په هغه لاره باندې روان شي دې لپاره خو پوره یو اکنامک ریفارمز پکار دي
نو اکنامک ریفارمز د هر هغه لپاره لکه چې موږ تیر کې ویلو چې غربت ډیر زیات دی، بیروزګاري ډیره ده، تجارتي خساره یو غټه مسله ده، د پاکستان هر ورځ سره چې قرضې سیوا کیږي دا مسله ده. دا هر یو وګورئ تاسو خیال وکړئ دا هر یو دومره غټه مسله ده چې د هر یوې د حل کولو لپاره ځان له یو جدا لوی پلانینګ پکار دی. دې کې یو ډېر زموږ نه پاتې شوی یو لکه د پاکستان دا ټیکس سیسټم دی. نو د پاکستان ټیکس سیسټم یو بیکاره دی. یو خو دې کې دا کار دی وایي 80 قسمه ټیکس په پاکستان کې، نو 80 قسمه دا دومره یو کمپلیکس ټیکس سیسټم دی. دا لږ اسانول پکار دی چې لکه بس 10 قسمه دي خیر دی 15 قسمه دي. بل په دې کې ګورئ په دې ځان پوهیږئ چې غټ چې کوم دې کې ټیکس راټولیږي که نه، یو انکم ټیکس دی، یو جنرل سیلز ټیکس دی، یو دا فیډرل ایکسایز ډیوټي ورته وایي، یو کسټم ډیوټي ده. نو په دې کې د ټولو نه زیات انکم چې پاکستان ګورنمنټ ته کوم راځي که نه، نو هغه دا کسټم ډیوټي نه. لکه ګورئ چې 60 ارب ډالر امپورټس دي، نو 60 ارب ډالر چې امپورټس پاکستان ته راځي نو په 60 ارب ډالر به څومره ټیکس لګي، او دا ټیکس څومره بیا نو تاسو ته به هم دا پته چې په کم یو گاډی په پاکستان کې په 30 لک روپۍ، نه هغه گاډی په دوبۍ کې به سوی په 10 لک روپۍ، نو په 10 لک ولي ځکه چې هغه کسټم فری دی هغه یا پورټ چې کوم دی که نه، نو چې کله کسټم پې نه وي نو وګورئ دا دومره ارزاني، نو دا کسټم ډیوټیز دومره زیاته ده. لکه دا غره دا فیډرل ایکسایز ډیوټي چې کوم ده دا د سیل ټیکس نه په دې باندې لکه جدا ده که نه، چې سیلز ټیکس خو چې موږ په دوکان کې څو مخلو په هغې باندې موږ سیل ټیکس ورکوو او 17% دی نن سبا که نه، نو دا خو هر څوک ورکوي که غریب دی او که مالدار دی. خو دا فیډرل ایکسایز ډیوټي تاسو هغه بجټ کې خیال کړئ چې کله وایي سګرټو باندې وایي دوره ټیکس ولګو، او یا د لګجري آیټمز چې لکه دا ډېر ګران ګاډي یا موبایل ګرانې موبایلې د دې باندې هغه دا فیډرل ایکسایز ډیوټي ده چې لکه دی به هغه 17% سیلز ټیکس چې کوم دی هغه به پې ومي او دا به پسې وایي د هغې نه، نو دا به کې لکه یو 4 نمبر دی، دې 4 نه غټ ټیکس راټولیږي. پاکستان کې غټه مسله دا ده چې 10 کاله مخکې وایي نادره رپورټ و چې په هغې کې دا ویلو چې پاکستان کې 35 لاک داسې کورنۍ دي، سړي نه کورنۍ فیملیز، چې هغه د یو نه زیات فارن ټریپ کوي په کال کې، د یو نه زیات بینک اکاونټ هم دي، او د یو نه زیات گاډي ورکړه هم ولاړ دی، خو د 1 روپۍ ټیکس هم نه ورکوي. بله پکې غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې اګریکلچر ټیکس نشته، او که د چا په زرګونو ایکړه ځمکه ده او د هغې نه هر څومره پیداوار کېږي که کروړونه ګټي کاربونه ګټي، خو په هغې باندې ټیکس نشته، نو دا اګریکلچر باندې انکم ټیکس لکه نشته، او د هغې غریب سرکاري نوکر نه یې کټ کوي چې د هغه تنخواه چې کوم دی صرف 50,000 چې د پاکستان حکومت له هېڅ چل نه ورځي نو سیل ټیکس یې واکي، نو سیل ټیکس خو ته غریبانانو له زور ورکوي. نو دا د پاکستان او د یورپ د ملکونو په ټیکس کې فرق دا دی چې هلته کې هغوی ټیکس اخلي د مالدارو نه، دلته کې دوی چې کوم دی د مالدارو نه د ټیکس نیټ نه خلک بهر دی ډېر زیات چې هغوی نه ټیکس اخیستل پکار دي او نشته. او هلته کې ګورئ په یورپ کې تاسو ته دا پته څومره ټیکس وي چې هغوی اوس لکه یو کس هلته کې 5,000 یورو تنخواه اخلي که نه، نو 5,000 یورو کې هغه 2,000 یورو یا که 2,000 نه 1,700 یورو ټیکس ورکوي. لکه د هغوی لکه 40% خو د هغوی نه ټیکس کیږي، او هغوی دا ټیکس په خوشحالۍ ورکوي. ولې هغوی ته پته ده دا ټیکس حکومت له ورکوو نو حکومت یې بیا په موږ لګوي. خو پاکستان کې خو چې زموږ نه کم ټیکس اخیستی شي یا خو به موږ نه لګي که نه، چې اکنامک ریفارمز کول پکار دي که نه، نو هغې کې اکنامک ریفارمز کې دا ټیکس چې کوم دی دا هم یو غټه مسله ده، ځکه چې ټیکس خورې وی نو سیوا کول دي که نه، نو د پاکستان ټیکس ټو GDP ریشو ډېره کمه ده. دا IMF چې ورته هم شرطونه کېدي نه یو پکې دا دی، او دوی ته وایي ټیکس سیوا کوي، نو دوی له چې نور څه چل نه ورځي نو دوی دکه راسیل ټیکس سیوا کوي، اکه غریبانانو باندې لکه زور سیوا واچوي، بوج کې سیوا واچوي، دا چې کوم دی دا یو غټ کار دی. بل سبسیډیز دوی ورکوي، ګورئ سبسیډي اول وایي څه ده، نو دا هغه څیز دی که نه چې لکه اوس بجلي ګرانه ده، نو چې بجلي ګرانه ده نو غریب ته اوس دا یونټ دومره ګران اخیستل ګران دي، نو د پاکستان حکومت سبسیډي په هغې ورکړي او غریبانانو ته هغه بجلي لږ ارزانه کړي، نو دا به هغې بیل کې به یې لیکلي هم که نه سبسیډي ریټ، نو دا به داسې و. نو د غریب دپاره خو سبسیډي پکار ده، IMF ورته هم وایي خیر د سبسیډي غریب دپاره ورکوي، خو دا تاسو چې مالدارو له سبسیډي ورکوي نو په دې باندې به پوه نه شو. نو پاکستان کې د ایکسپورټس د سیوا کولو لپاره یا د انډسټریل پروډکشن د سیوا کولو لپاره د انډسټری له سبسیډي ورکوي، نو چې انډسټری له ته سبسیډي ورکوي نه دا خو ته هغې سړي ته ورکوي چې کوم سړی اربپتي دی، نو د ایکسپورټس د سیوا کولو لپاره یا د پروډکشن د سیوا کولو لپاره خو بله څه لاره جوړه کړه که نه، نور څه انسینټیو ورکړه چې په هغې سره چې کوم دی پروډکشن سیوا شي. او بل چې کوم دی نو یو ملک تر هغې پورې تیزه ترقي نشي کولی تر کومې پورې چې هلته کې پبلک پرایویټ پارټنرشپ نه جوړ شوی. نو پبلک پرایویټ پارټنرشپ لکه ګورئ تاسو چېرته ولیدل چې څوک د لندن نه راغی هغه وایي چې زه هلته کې په 17 ګریډ کې یم، یا څوک د دوبۍ نه راغی وایي چې زه هلته کې 14 16 نه هلته کې خو دا نشته. په دوبۍ کې چې څوک هم دی پرایویټ جاب کوي،
دا ولې هلته کې کوي ځکه چې هلته کې خو سرکار سره چې کوم دی جابس نشته جابس ټول پرایویټ سره دي نو په کیپټالیزم کې خو به داسې کیپټالیزم کې به ټول بزنس چې کوم دی نه د پرایویټ سیکټر لاس کی او پرایویټ سیکټر به خلکو له جابس هم ورکوي هغوی به حکومت کار چلی حکومت کار خو صرف پالیسي به دی جوړوي صرف څنګه چې لکه نور بینکونه دي بینکونه کار کوي سټیټ بینک خو صرف پالیسي جوړوي دې نه پاکستان کې پرایویټ انویسټمنټ ډیر زیات کم دی او بیا پرایویټ انویسټمنټ کې خو یو فارن انویسټمنټ دی کنه بیرونی سرمایه کاری ا دومره زیاته کم نه ګوري په انډیا کې یو کال وای 65 ارب ډالر فارن انویسټمنټ هم راغلی دی 65 ارب ډالر او په پاکستان کې د مشرف په زمانه کې 6 ارب ډالر د ټولو نه زیاتو او دا 6 ارب ډالر خیر دی 6 ارب ډالر کم نه دی دا ښه ډیر دی خو صرف یو پیری ته راغلی دی بیا د مشرف د زمانې نه والي تر اوسه پورې ایوریج چې کوم دی نو 1.5 ارب ډالر او 2 ارب ډالر د دې په مینځ کې بس نو دا د پاکستان وایي د 2 او 3 کروڑو خلکو د ملک د چې ګورې دا ډیر زیات کم دی هایر چې دی که نه نو هایر په لاهور کې د لیپټاپ کارخانه کوله وکړه لیپټاپ پروډکشن والا نو چې دا هایر کومه کارخانه ولګوله انا د پاکستان د حکومت به کې روپۍ خو خرچه نه شوه دا خو هایر جوړه کړه که نه ښه چې بیا پکې اوس کوم کسان واغستل کسان پکې کار کوي نه د چین نه دي راوسي هم پاکستانیان دي ښه دی چې کله پروډکشن جوړ کړي او پروډکټس ورکوي نو چې د چاینا نه به لیپټاپ راتلي یا به ګرانې وي په هغې به کسټم ډیوټي هم وه اوس چې دلته جوړوي اوس هغه ارزانې ومي نو بیا هم پبلک ته خیر دی او څلورم دا دی چې د هایر څومره پرافټ وي نو په هغې باندې ګورمنټ د پاکستان له ټیکس هم ورکوي نو دا فارن انویسټمنټ خو ګورئ وین وین سچویشن دی چې څوک هم د بار نه راځي دلته کې لکه زونګ ته دا ټول چې دي دا فارن انویسټمنټ ته دا چې څومره ډېري نه د هغه ملک ترقي کوي پاکستان کې د فارن انویسټمنټ د راړو لپاره غټ چې کوم دی نه په هغې کې مینس کې رکاوټ هم دکه دا چې امن نشته او دلته کې راها پولیټیکل انسټیبیلیټي ګورئ چې د بار نه غټو کمپنو ته دا پته ولګي چې پاکستان کې اوس پولیټیکل سټیبیلیټي ده او اکنامیکلی دا ملک چې کوم دی د په بره روان دی نو چې کله ورته هم داسې په ښکاره شي دوی به خپله راځي څوک ورته نه وایي ځکه به خپله راځي چې هغوی لکه ګورئ تاسو د پاکستان د دې پوټینشل د دې نه اندازه ولګوئ که نه چې په ټول یو ای کې متحده عرب امارات کې چې څومره موبایلونه دي خلکو سره موبایلز دي او څومره موبایل سیمز یوز کیږي د هغې نه زیات صرف د کراچۍ په ښار کې یوز کیږي نو د پاکستان څومره زیات لکه ورته او پوټینشل دی که نه نو دا دومره ورته پوټینشل ولې راباره انویسټرز چې دي هغوی ته نه ښکاري هغوی چې انډونیشیا ته ځي نو دلته به هم راځي خو په دې وجه نه راځي چې دلته حالات ته بزنس لپاره سازګار نه دي که نه دا حالات سازګار کول دا اوس حکومت کار دی او بل پکې انرژي ریفارمز کول دي پاکستان کې ګورئ انرژي دن آیل نو دا آیل وایي چې روزانه پیداوار چې دی نه 1 لاک بیرل نه کم دی خپل پیداوار او کنزمپشن چې دی نه 4 لاک بیرل او د دې نه د پاسه دی نو یو خو پاکستان کې آیل پروډکشن کم دی و یو پیری ته داسې شو چې د او جی ډي سی ایل چې دی نه داسې یو ډایرکټر راغلی و چې هغوی به شپږ کویانو که نستل که نه نو 5 کې به تیل راوتل اوس وایي چې دی شپږ اوس وکړي نه یو کې تیل راوځي نو خبرې مطلب دا هم دی چې دا وګورئ لیډرشپ هم کاري که نه داسې بیوروکریټس کوم چې کوم دی داسې چې ایمانداره سړی راشي نو بیا لکه کار لږ ښه شي بل چې کوم دی نه ګیس دی نو ګیس چې څومره پیدا کېږي نو د پاکستان ډیمانډ د هغې نه په ډبل باندې دی بیا قطر نه راغواړي یو ځای نه بل ځای نه ګراني او بجلي چې ده نو بجلي خو داسې ده چې دا بجلي داسې اوس نه ده مخکې خو داسې وه چې کمه وه نو لوډ شیډنګ به کېده خو دا اوس داسې نه ده یو ښه پوره کمپلیکس مسله ده د بجلۍ ده یو دا دی چې بجلي کمه ده نو هغه کمه خو نه بیا کله نه کله داسې شي چې داسې وشي خو بله په دې کې یو ډېره غټه مسله دا ده چې آی پي پیز ورته وایي نه هغه آی پي پیز د بېنظیر بټو په هغې دور کې دا دوی معاهدې کړې وې چې کله لوډ شیډنګ جوړ شو نو دوی پرایویټ کمپنو له دا اختیار ورکړه چې تاسو بجلي پیدا کوئ موږ به یې نه اخلو نه هغوی خو خیار دي یا خو کارپوریټ سیکټر دی که نه هغوی هغه ټیم حکومت نه دا لیکل واغستل که چېرې پاکستان کې بجلي پوره شي نو بیا به زموږ نه بجلي څوک اخلي نو دوی ورته بیا به یې د نه موږ اخلو او که بیا یې د نه موږ نه اخلو نو بیا به د موږ د هغې تاوان درکوو پیسې به درکوو اوس پاکستان کې چې دی دا بجلي کمه دوره نه ده نو بجلي کله نه کله برابر شي خو هم دوی د هغې له هغې پیسې ورکوي که بجلي نه اخلي نو هم پیسې ورکوي نو دا دومره طاقتور اسټبلیشمنټ چې دی را چې په هر څه کې دومره طاقتورترین فوج دی نو دا طاقتورترین فوج دی آی پي پي سره خبره قدرې هم نشي کولی دا معاهدې چې کوم دي د اکنامک ایکسپرټس وایي دا معاهدې دوی سره بیا راتازه کوي بل دې کې که ګیس دی که آیل دی او که دا بجلي ده دې کې ګردشي قرضې دي او هغه وایي یو ځای کې 2 ټریلیون روپو او بل ځای کې 3 ټریلیون روپو راپاسه دي دومره زیاتې بل دا چې د پاکستان وایي د بجلۍ نظام دومره آوټ ډیټډ دی چې که چېرې د بلوچستان چې څومره کوټه ده که دومره دوی له هغومره برابر بجلي ورکړي نو سیسټم به ټریپ شي بس ټول به وسوځي دغه شان یو پیرې ته چې دوی د بجلي ډېره کمه وه نه هغه زمانه کې دوی وي د انډیا نه بجلي اخلو نو چې په هغې باندې ریسرچ وکړو نو موږ د انډیا نه بجلي نه شو اخیستی ځکه چې د انډیا هغه بجلي چې ده نه د هغې هغه
پاور هم زموږ د بجلی مقابله کې دومره سیوا دی چې زموږ دا سیستم هغه نشي برداشت کولی. خلا لاسیس پکې کېږي بجلي زموږ د رارسیم په لاره کې ضایع کېږي څنګه ضایع کېږي څنګه چې د نیرونو کې اوبه ځي نه د نیرونو د اوبه ټولې پټو ته ځي ځای په ځای به کچه نیرونه چې دي او لښتي د هغې نه ټولې یو بل بله ځي که نه ځي داسې د بجلی کوم لاین لاسیس کېږي دا د بېکاره سیستم د وجې نه نو لکه دا دومره زیاتې دغه دي پکې انرژي ریفارم ځکه په کول پکار دي که نه د حکومت له 2013 کې الیکشن و نو د نواز شریف په دا ویې زه به پاکستان کې بولټ ټرین چلوم نو بولټ ټرین خو 300 کیلومیټر پر اور رفتار سره ځي او هغه خو بولټ ټرین څه کوي چې به بجلی چلیږي که نه دی چې بیا کله حکومت ته راغی نه ده ته چې بریفینګ هغوی ورکوو هغوی ورته ویل بولټ ټرین نه خبره بیا مه کوو وایي ځکه چې بجلي خو نشته دلته ده بیا د بولټ ټرین نه خبره پرېښوده هغوی کې اصل کې داسې کار دی چې اول پاکستان کې بجلي نشته بولټ ټرین به څنګه چلی نو دا صرف بولټ ټرین نه بلکې پاکستان کې چې اورال د دې انډسټري د چلولو لپاره بجلي نه ده پکار نو چې انرژي نه یو ملک نو دا انډسټري به څنګه چلیږي چې انډسټري نه چلیږي ټول ملک بیا نه چلیږي نو داسې لکه انرژي ریفارمز ډېر زیات ضروري دي که نه د دې نه علاوه چې کوم دي نه هغه دا کرپشن چې دا دومره چې پاکستان کې یو اداره وایي دا نشي ویلی چې دا کرپشن فری ده ایون تر دې پورې چې کومې ادارې د کرپشن د روکتام لپاره جوړې شوي دي هغوی د ټول نه زیات کرپشن کوي او دا فورټ چې دومره زیات ډسپلن دی پکې آرمي چې دومره زیات ډسپلن دی پکې هغه هم د کرپشن نه پاکه نه ده او عدالت چې عدالت د انصاف لپاره دی د انصاف ورکولو اداره ده هغوی کوم کرپشن دی نو چې داسې دا دومره زیات کرپشن وایي د زهرو په شان خور شوی دی د پاکستان په ټول وجود کې پوره نه ختمېږي چې کم از کم چې کوم دی دې لپاره لکه څه هغه کوشش وشي که نه یو پولیټیکل پولرایزیشن دی بلې ملک کې دی خو صرف پولیټیکل نه تقسیم در تقسیم دی د مذهبونو په بنیاد باندې هم دی د فرقو په بنیاد باندې هم خلک دې ته تیار دی چې یو بل لای خو دا پولیټیکل پولرایزیشن لکه چې په بډابیره کې کوم دی نه پلار زوی مړ کړو صرف د پاټای د وجې نه یو کور کې خلک ډوډۍ ته نستي یو بل سره به جګړه شي د پاټای د وجې نه دا خو د خلکو جهالت دی حکومت له کم از کم دومره یو پالیسي جوړول داسې پکار دي یو انوایرمنټ داسې جوړول پکار دي چې هغې سره دا پولرایزیشن کم شي لکه داسې د هغو سره کول پکار دي که دی انتقامي سیاست کوي دا به نور سیوا کېږي انتقامي سیاست چې نه کوي چې داسې لکه هغه پازیټیو سټیپس پورته کړي چې دا پکې لکه کم شي که نه او ګډ گورننس چې کوم دی نه بهترین طرز حکمراني ته وایي نه دی له به 15 کاله کې چې کوم دی نه دا شکول دي چې خلک لکه د پاکستان دا نیشن چې دی را کوم نه چې دی کم از کم پر خپل حکومت خو دومره اعتماد وکړي که نه چې نه حکومت سم روان دی نو سم روان دی د ګډ گورننس وایي بهترین طرز حکمراني نو پاکستان کې مخکې به مونږ وی پاکستان کې بیډ گورننس نه دی خو پور گورننس دی اوس خو بیډ گورننس دی بالکل بدترین طرز حکمراني ده او د تیر کې د 15 شپږ کاله کې چې کومې تجربې وشوې څومره نیګیټیو پالیټکس وشو او صورت ملک ته نقصان کېدو د دې نه پس نور اوس گنجایش نشته که چېرې دی د دې نه پس هم یو بل سره نه کینی دغه چې مونږ ووایو ګرینډ ډایلاګ نه کوي پولیټیکل سټیبلیټي دپاره راتلو لپاره کوشش نه کوي د اکنامک ریفارمز نه کوي د انرژي ریفارمز نه کوي او دا ګډ گورننس مونږ ته نه ښایي نو بس بیا خو دا ملک چې کوم دی نور د چلېدو بیا نه